بسم الله الرحمن الرحیم. د استادانو د زمره بندۍ جدول جوړوو چې څنګه جوړیږي. مثال دلته لیکل شوي د هډې لسي 1403 هجري شمسي کال د استادانو د زمره بندۍ جدول. دغه جدول چې دی دا د استادانو د زمرو لپاره جوړ شوی دی چې د استادانو لپاره پکې مضامین تقسیمیږي. ساعتونه دلته ټولګی دی، مضمونونه دي او ساعتونو تعداد دی. مثال یو دلته راځو، اول فرضاً د استاد نوم لیکو چې فهیم. څوم ټولګي کې ساعت اخلي؟ مثال اووم کې. کم مضمون نوم به ولیکي. فرض مثال دلته مضمون چې دی فرضاً دري اخلي. ساعتونو تعداد مثال 3. نو دا به اتومات دلته جمع کېږي. همداسې که بل صنف کې شي، فرضاً اتم صنف مضمون چې دی دري، څو ساعته دی؟ 3. اتومات مجموعه ساعتونه هم راځي دلته. نو چې په دې طریقې سره کولی شئ تاسو د استادانو د زمره بندۍ دپاره جدول ترتیب کړئ. د جوړولو طریقې ته راځو چې په څه طریقې سره جوړیږي. را به شو یو نوی ورک بک واخلو، دې کې به راشو پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې چې کوم دی شیټ رایټ ټو لیفټ ته به یې واړو او لږ به یې داسې را زوم کړو. بیا راځو دې ځای نه چې کوم دی 3 روګانې موږ سره په کار دي د یو استاد دپاره. دا مو سلیکټ کړي. دلته به راشو او دې ته به باډر ورکړو، باډر به آل باډر ورکړو او لږ به چې کوم دی دا سایز داسې لږ معمولي شانتې کم کړو د ټولو. دا به هم سلیکټ کړو. دا چې کوم دی اولنی کالم چې کوم دی دا د شمارې دپاره مرچ کوو او دویم چې دی د استاد نوم دپاره مرچ کوو. دریم کې لیکو ټولګی. ټولګي به ولیکو. مضمونونه او د ساعتونو تعداد. دا مو لیکل. دا به ډبل کلیک کړو چې داسې پراخه شي. اوس به راشو دغه نور سیلونه چې کوم دي دا به سلیکټ کړو او داسې به یې لږه سایز کم کړو. اوس راځو دلته دا د شمارې هغه هم چې دی کموو. داسې شماره که چېرته وغواړو اتومات، نو اتومات لپاره به داسې ولیکو چې مساوي رو قوس به پسې بند کړو ماینس بیا رو ټیب. دلته به راشو دا اولنی رو به سلیکټ کړو، قوس به پسې بند کړو. قوس نه مخکې به F4 بټن پریس کړو او قوس به پسې بند کړو، انټر به دا به سنټر کې واخلو. دا ټول به سلیکټ کړو، سنټر کې به واخلو داسې. اوس به راشو دلته دې ساحه کې به ورته ولیکو چې مجموعه. دا مو لیکل. ډبل کلیک سره به داسې لږ پراخه کړو. اوس به دا سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد راځو چې هر څومره تاسو غواړئ داسې کولی شئ چې ډریګ. دا روګانې چې دلته دا نمبر اتومات موږ اخیستی، خو دا 3 روګانې دا به زه خپله ولیکمه. مثال دلته 1 2 دا به ورسره ډریګ کړو داسې. نو اوس که چېرته موږ دا سلیکټ کړو، دا یو شماره دې ځای نه راځو لاندې چې هر څومره غواړئ ډریګ یې کوئ. مثال 8 شو. تاسو وایئ چې غواړو چې داسې 10 پورې موږ په یو دغه کې راوړو، نو دا یو به تنې بیرته ختم کړو. دا 3 دا به تنې بیرته ختم کړو. دا به ډیلیټ کړو. سلیکټ به کړو، رایټ کلیک، ډیلیټ. ښه، اوس راځو دلته مثال ټولګی دی تا سره بره به شرح هم ورته ولیکو یو ځل.
سنټر کې به واخلو، سایز به لږ زیات کړو، بولډ به کړو. لکه مثال د هډې لیسې د 1403 هجري شمسي کال د استادانو د زمره بندۍ جدول. اوس دې کې راځي مثال دلته لیکي دا به یو ځل چې دا مجموعه هم کړو مساوي سم، او دغه ساعتونو تعداد چې کوم دی دا به مجموعه کړو. همدا فارموله چې د کنټرول سی سره به کاپی کو، کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی، فارموله مې راوستل تم پیسټ. اوس که چیرته دلته مثال فرضاً شپږم صنف دی، شپږم ټولګي کې مضمون چې دی مثال ساينس دی، څو ساعته دی؟ فرضاً 2 ساعته دی. دلته استاد نوم لیکي، مثال لیکي احمد، بل لیکي څلورم صنف دی، دی کې دري ده، دري څو ساعته ده؟ 3. ګورې مجموعه ساعتونه دلته راځي. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې دا ساعتونه برابر کړئ، نو زمره بندي وکړئ. د هر استاد لپاره تاسو دا کولی شئ چې پرنټ هم کړئ. چې پرنټ کوئ تاسو به راشئ پرنټ پریویو ته. دلته اوس موږ سره دا په لینډسکیپ کې پرنټ کیږي، پروټریټ کې پرنټ کیږي، دا به لینډسکیپ ته واړوئ، پیج به پلنو باندې کوئ. دویمه خبره دا ده، دا سکیل کې به فټ آل کالم واخلئ، پیج سیټ اپ ته راځئ، دې ځای نه چې دی مارجن ته راځئ، دې ځای نه د خوا شا چې د کم سایز اندازه ده ټاپ بټم لیفټ رایټ دا کموئ، د هایډر فوټر هم ورته 0 کوئ داسې، او دا به هم کم کوئ، هاریزنټل به منځ کې واخلئ، اوکې به کوئ. اوس که چیرې تاسې دغه سایز زیاتوئ یا کموئ کولی شئ. زه غواړم دا د روګانو سایز چې دی دا هم لږ پراخومه، داسې ټولې مې سلیکټ کړې، معمولي شان ته داسې پراخوم. دویمه خبره دا د کالمونو اندازه چې ده دا هم داسې لږه پراخوم. اوس که کنټرول پی ته راشو وګورو، ولې ټول په یو صفحه کې راځي. نو ډېر په اسانۍ سره که چیرې تاسو آینده کې غواړئ چې نور پکې اضافه کوئ، دې ځای نه مثال غواړئ یو بل استاد اضافه کوئ، دې ځای نه راشئ، دا به چې دی دلته به سلیکشن وکړئ اخرنی رو داسې، او دغه ځای باندې کلیک کړئ، ډراګ کړئ. ګورئ 11 به موږ سره اضافه شي، 11 اضافه شو، دې ځای نه نوم لیکئ، مضمونونه په دې طریقې سره کولی شو چې موږ د زمره بندۍ جدول جوړ کړو، په اسانۍ سره یې پرنټ کړو.